افغانستان غازی افغانستان میهن آشیانه ما میهن کاشیانه ما میهن ای خاک دل ایران خاک شیران هر کفر کفن میهن آشیانه ما میهن کاشیانه ما میهن ای خاک دل ایران خاک شیران هر کفر کفن توی مردان را مسکن جو امروز الحمدلله شما شاهد عزیز هستین که وزارت امور داخله معاینه ارشد امور امنیتی تقریبا در حدود 28 عدد وسایط مجهز که به تجهیزات بسیار مدرن مزین است و امروز توسط رهبری وزارت امور داخله به همه مسئولین ترافیک ولایات و شهرها توزیع شد و الحمدلله وزارت امور داخله شما شاهد هستین که اقدامات اخیری که روی دست گرفته شد تغییرات بسیار عمده در سیستم نظم ترافیک و همچنان الحمدلله جلوگیری از قسمت بزرگی از حادثات الحمدلله خیلی مثبت تمام شده. میهن آشیانه ما میهن کاشیانه ما میهن ای خاک دل ایران خاک شیران. وزارت امور داخله امروز وسایطی که به مسئولین ترافیک و شهرها توزیع میشه به خاطر نظم ترافیک و جلوگیری از حادثات در همه سرتاسر افغانستان مخصوصا شهرها تقریبا 28 عدد وسایط است و این وسایط روند اول است و روند بعدیشان در حدود 60 عدد وسایط دیگر هم تحت کار است. ان شاء الله طبق نیازمندی همه وسایط تنظیم میشه و رنگایی که شما امروز مشاهده میکنین این رنگ مخصوصی است که به منظوری مقام رهبری وزارت و رهبری جلسه رهبری وزارت این را منظوری شده و این رنگ و یونیفرم مشخص ریاست ترافیک است و وسایط ترافیک همچنان منظم و به همچنان رنگ خواهد بود و این توسط شفقت مقام عالی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان که بودجه اختصاصی برشان تعیین کردن و امروز وسایط به مسئولین شهرها و ترافیک ولایت توزیع میشه و روند بعدی همچنان جریان است. این وسایطی که شما مشاهده میکنین برای شهرها توزیع شده و در این وسایط سیستم بسیار مجهز است، دیجیتال است و امکاناتی داره که میتونه روند سیستم ترافیک را خوب مدیریت کنه، از حادثات جلوگیری شوه و سرعت وسایط را همه کنترل کنه. حلو هغه دا چې الحمدلله زموږ او ستاسو د ترافیک پولیسو یو مهم قدم د پرمختګ په لور باندې اخلي. په دې اساس چې د ترافیک پولیسو دپاره هغه وسایط او وسایل چې د ریاست الوزرا د عالي مقام په ځانګړي شفقت باندې د خریداري شوي دي او وختل شوي دي او هغه نن د کورنۍ شهر وزارت ترافیک پولیسو ریاست ته په واک کې ورکول کېږي تر څو د ترافیک پولیسو ریاست لا ښه د خپلو هیوادوالو دپاره د شواروز لکه څنګه چې مخکې په خدمت کې و د ښه خدمت جوګه وګرځېږي او مؤثر او اهم اقدامات ترسره کړي. ان شاء الله العزیز پولیس ترافیک به د دغو وسایلو په مرسته باندې او د دې په توسط باندې وکولی شي چې د خپلو هیوادوالو دپاره د ښه خدمت جوګه وګرځېږي. په دې سره به ان شاء الله العزیز زموږ په هیواد کې د حادثاتو کچه بیخي راکمه شي ان شاء الله العزیز او د خپلو هیوادوالو دپاره ښه خدمت وکړی شو. زموږ د خپلو هیوادوالو نه غوښتنه هم همدا ده چې دوی د ترافیک اصولو پوره رعایت او د ترافیکي مقرراتو رعایت وکړي تر څو پورې د دوی خپل ژوند ژغورل شوی وي او دغه رنګه د ټولو هیوادوالو ژوند ژغورل شوی وي. د څلور دېرش ولایتو مسؤلین په نمایندګۍ باندې موږ خپل مشران څخه ډېر خوشحاله یو په دغه اقدام سره. دا ډېر نیک اقدام دی او ځکه موږ پر شهرا باندې په اکثره وخت کې اعتصاد کېدلې خو رسیدګي به په هغه وخت باندې نه کېدل. اوس الحمدلله چې زموږ دغه موټر برابر سول پر شهرا باندې به زموږ د ترتیب الحمدلله ښه جوړ وي. شکن به نام پاک دی وطن گذشتن از رو ازدن سپاه تو سپاه حق دارن عشق شهادت رو کویم بر دین و شریعت گرفتن راه وحدت را میهن آشیانه ما میهن کاشیانه ما میهن ای خاک دل ایران خاک شیران هر کفر کفن میهن آشیانه